اوس نو د نوح علیه السلام شجره، نوح ابن لامد ابن متوشالح ابن ادریس، چې ادریس د نوح علیه السلام د نیکه پلار. په دغه وختو کې د خلقو عمرونه زیات، هر یو به په 100 کلو ژوند کاوه. په خپل نوح علیه السلام تر 1000 کاله زیات ژوند کړی. په دغه وختو کې چې کفر، شرک او د بوتانو عبادت نشر سو، د نوح علیه السلام بعثت وسو. نوح علیه السلام د الله عز وجل پر رسالت غوره او اختیار کړی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د آدم او نوح علیه السلام په مابین کې 10 قرنه و. قرن 100 کلو ته ویل کېږي. نو پس له وفات څخه د آدم علیه السلام 1000 کاله ټول خلق مسلمانان او موحدین و. هو ګناهونه، فجور، فساد موجود وو، خو شرک نو. او بیا د شیطان په وسوسه بوتان پیدا شو او د هغو عبادت شروع شو، او بیا د بوتانو عبادت اصلي دین وګرځوي، څو توحید او ایمان نیست او نابود شو او خلق مشرکان شو. نو نوح علیه السلام راغی او د الله عز وجل د دعوت په لار کې ډیر زیات کوشش وکړ. الله عز وجل په سورة نوح کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. الله عز وجل فرمایي بېشکه موږ لېږلی و نوح د دغه قوم ته چې وبېروه خپل قوم د مخه تر دې چې سخت او دردناک عذاب ورته راسي. نوح علیه السلام د بیرې په حالت کې خپل قوم ته ورغی، د هغه عذاب څخه بیرېدی چې پر دوی به نازل سي. قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ولئذ ما قومه بشك ذا تاسي تشكار بيرون كيم، تاسي دا الله جل جلاله بندگی کوي او دا الله جل جلاله څخه وبېرېږي او زما خبرې ومني، زما اطاعت وکړي چې الله جل جلاله به ستاسې ګناهونه در وبخشي او وبځنډوي تاسې تر هغه معلومه او ذکر شوي وخته پورې، یعنی د مرګ تر وخته به عذاب نه در باندې نازلوي. خپل طبیعي ژوند به پای ته ورسوي. بېشکه چې د الله عز وجل د عذابو تاریخ چې راسي، که تاسې ایمان نه راوړي هغه نه ځنډول کېږي. که چیرې تاسې پوهېږئ نوح علیه السلام ډیر کوشش وکړي، د خپل قوم و کورو ته ورتلی، د مجلسو وځایو ته ورتلی، د شپې او د ورځې پر ګرځېدی، د ډلو سره یې خبرې کولې، افراد یې دعوتول، په پټه او ښکاره یې دعوت کاوه. 950 کاله یې دعوت وکړي. نو یې وویل: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. نوح عليه السلام 950 کاله خپل قوم ته دلایل وویل او هغه ایمان او توحید ته دعوت کړ. کله چې مایوس خفه او نا امید سو نو یې د الله عز وجل په حضور عرض وکړ ویل ای زما ربه ما خپل قوم شپه او ورځ و توحید ته راوبلی مګر دغه زما دعوت بې له تیښتې بل شی نه کوي ورزیات او هر کله چې زه دوی و توحید او طاعت ته راوبولم د پاره د دې چې ته و دوی ته بخښنه وکړې دوی خپلې ګوتې په خپلو غوږو کې کښېږدي چې زما دعوت وانه وري او خپل ځانونه په خپلو کالو کې وپیچي چې ما ونه ویني او پر خپل کفر ټینګار او همیشهتوب کوي زما د متابعت څخه سرکشي او لویي کوي او بیا ما دوی په ښکاره بلنه سر راوبلل په لوړ آواز مې راوبلل او بیا ما دوی ته ښکاره بیان وکړ او په پټه مې خبرې ورسره وکړې نو مې دوی ته وویل د خپل رب څخه بخښنه وغواړئ بېشکه چې دغه الله ډېر بخښونکی دی پر تاسې به ډېر او پرله پسې باران ووري او ستاسې کومک به وکړي په مالو او زامنو سره الله عز وجل به مالونه او اولادونه درکړي او تاسې ته به باغونه درکړي او ولې به درکړي په تاسې څه سوي دي چې د الله عز وجل څخه د وقار عزت لویي امید نه لري او یا تاسې ولې د الله عز وجل پر لویي اعتقاد نه لري او حال دا چې تاسې په قسم قسم حالاتو پیدا او حال دا چې تاسې په قسم قسم حالاتو پیدا کړي یاست د مندو په نسو کې نطفه او جنین واست بیا هلکان واست بیا ځوانان سواست تاسې دا د حالاتو تغییر ولیدئ چا په دغه ډول دغه تغییر در پکښې راوستی الله عز وجل ایا تاسې نه ګورئ چې الله جل جلاله څنګه اوه اسمانه لاندې باندې یو پر بل سربیره پیدا کړي دي او په دغه آسمانو کې سپوږمۍ روښانه ګرځولې ده او لمر یې روښانه څراغ ګرځولی دی او الله عز وجل تاسې د مځکې څخه پیدا کړي یاست چې زموږ پلار آدم علیه السلام دی او بیا مو بیرته په دغه مځکه ننباسي پس له مرګه او بیا مو بیرته د دغه مځکې څخه راباسي چې دا د بعث او نشور وخت دی او الله عز وجل ستاسې دپاره ځکه غوړولی فرش ګرځولی دی تر څو چې تاسې د دغه مځکې پر لویو لارو ولاړ سئ د پاره د دې چې تاسې د مځکې پر دغه لویو لارو ولاړ سئ دا ټوله د نوح علیه السلام د خپل قوم سره دلایل او حالات وه چې الله عز وجل ته عرض کړه په دغه وخت کې د نوح علیه السلام د قوم حاکم او امیر یو کافر پاچا و هغه ټول قوم په دې امر کوي چې هیڅوک د نوح علیه السلام سره خبرې نه کوي او نه دې اوري غوږ دې نه ورته نیسي حتی نه دې ورسره مخامخ کېږي او نه دې څوک د بوتانو عبادت پرېږدي قوم هم د پاچا متابعت وکړي او نوح علیه السلام یې پرېښاوه او دا هم د نوح علیه السلام د هغه قول معنا او مقصد دی کوم چې الله جل جلاله فرمایي قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. کم وخت چې هغه پاچا امر وکړي چې هیڅوک دې د نوح علیه السلام خبرې نه اوري او نه دې ورسره مخامخ کېږي قوم هم د پاچا امر عملي کړي او نوح علیه السلام یې پرېښاوه نو قال نوح علیه السلام وویل ای زما ربه دوی زما نافرماني وکړه او د هغه چا متابعت یې وکړي چې د هغه مال او اولاد د هغه بل شی نه دی ورزیات کړي بې له تاوانه ګمراهي یعنې دا د اولادونه دا د مالونه دا د پاچهي دی وسمې لار ته نه راوستي بلکې ګمراهي یې نوره زیاته سوله په عوض د دې چې شکر ادا کړي ګمراهي یې زیاته سوله او دغه مشرانو یې مکر چم خیانت وکړي ډېر لوی مکر یعنې ټول قوم یې وپوهاوه چې د نوح علیه السلام خبرې ونه مني او ویل تاسې خپل الهه مه پرېږدئ د هغو عبادت ساتنه کوئ
او دوت سوا یغوث یعوق او نصر عبادت مپرېږدئ او خامخا دغه مشرانو ډېر کشران ګمراه کړي. هغه دا چې پلروبه و زامنو او لمسیانو ته لارښوونه کول چې پام کوئ د نوح علیه السلام خبرې وانورئ. او نوح علیه السلام ویل ای زما ربه مه زیاتوه ظالمانو ته بې له ګمراهۍ عذاب او هلاک څخه. بیا هم نوح علیه السلام خلق دعوتول. دلته هغه کافر پاچا ولیده کم خلق چې د نوح علیه السلام متابعت کوي په هغو کې یوه ښکاره علامه شته چې هغه فقر او غریبي وه. ورونو هغه کسان چې د نوح علیه السلام متابعت یې کاوه په یوه روایت کې وایي چې هغه ټوله فقط 10 نفره وه. ټول هغه کسان چې په 950 کاله دعوت کې پر نوح علیه السلام ایمان راوړی دی فقط 10 نفره وه. او هغه لوړ عدد چې مؤرخینو د نوح علیه السلام د متابعینو په باره کې ذکر کړی دی وایي 80 نفره وه. دا هغه لوړ او زیات عدد دی چې د نوح علیه السلام د متابعینو په باره کې ذکر شوی دی. نو په 950 کاله کې فقط 80 نفره ښځې او نر مسلمانان شوي دي. پاچا ولیدل چې د نوح علیه السلام ټول تابعین غریبان فقیران او مسکینان دي. ټول هغه خلق دي چې په جامعه کې اعتبار نه لري. نو یې په یوه عجبه چم او حیله شروع وکړه. نوح علیه السلام ته ویل صحیح ده زه به خلقو ته اجازه ورکم چې ستا دعوت ته غوږ ونیسي خبرې در سره وکړي او شاید ایمان هم راوړي خو په یوه شرط د مخه تر دې چې خبرې در سره وکړو دعوت ته دې غوږ ونیسو او ستا متابعت وکړو موږ یو شرط لرو. هغه دا چې دغه مسکینان او ضعیفه خلک چې ستا پر شاوخوا دي دا به د ځانه څخه شړې. موږ اشراف عزتمن او د قوم مشران یو او دا خلق خوار او ذلیله دي. د دغه نفر سره موږ نه کښېنو. که ته غواړې چې موږ ستا خبرې واورو دغه ستا پر شاوخوا خلق وشړه. دا زموږ شرط دی. که دا نه وي موږ نه در سره کښېنو. د کفارو دغه شرط او د نوح علیه السلام جواب په قرآن مجید کې ذکر شوی دی. الله عز وجل د سورة هود په 28 نمبر آیات او رستنوي آیاتو کې فرمایي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. د تلاوت سو آیاتو ترجمه په دې ډول فقال الملأ ملأ د قوم مشرانو سردارانو ته ویل کیږي. ملأ پاچا او د هغه پر شاوخوا چې وي هغو ته ویل کیږي. نو وویل هغه مشرانو د قوم کم چې کافران سوي وه د قوم څخه ویل یا نوح
موږ نه وینو تا مګر زموږ په مثل یو بشر یې. تر موږ کم زیاتوالی نه لري او نه وینو چې ستا متابعت دې کړی وي مګر هغه کسانو چې هغه زموږ د کښته طبقې څخه دي او ستا متابعت یې بې له فکره او غوره په اول فکر سره کړی دي، یعنې ښه سنجش او غور یې نه دی کړی. او تاسې لره پر موږ باندې کومه بهتري نه وینو بلکې پر تاسې د درواغجنانو ګمان کوو. دلته د کفارو د طرفه دوې خبرې ورته وسوې. یو دا چې ته زموږ په قسم یو بشر یې، تر موږ کم فضیلت نه لري، نو ته ولې رسول سوې؟ بل دا چې ستا سره هغه کښته او خواره ته به قبول کړي دي. نوح علیه السلام یې په جواب کې وویل یا قومي، ای زما قومه، ایا وینئ که زه د خپل رب د طرفه پر سمه لار وم او الله جل جلاله د خپله طرفه رحمت را کړی وي، خو هغه ستاسې د سترګو څخه پټ وي، تاسې نه وینئ، ایا زه تاسې د هغه په قبلولو مجبوره کولی سم؟ او حال دا چې تاسې هغه بد بولئ، انکار یې کوئ، نه غواړئ. هو دا صحیح خبره ده چې نبی باید د عامو انسانانو څخه ډېر فرق ولري، خو هغه فرق په مال، دولت، حکومت او نور دنیوي شیانو شان او شوکت نه وي، بلکې هغه فرق په ښو اخلاقو، تقوا، د الله عز وجل څخه بیره، حق ویل او حق خوښول، د خلقو سره همدردي او معجزو وي. نو نوح علیه السلام وویل که دغه ټول شیان په ما کې موجود وي او موجود دي مګر که ستاسې سترګې د هغو د لیدلو څخه عاجزوي، نو زه په زور سره تاسې ته هغه نور او رحمت ښکاره کولی سم. مقصد دا چې زما نبوت او رسالت ستاسې په سترګو نه لیدل کېږي، د هغه سبب دا دی چې ستاسې د زړو سترګې ړندې او تړل سوي دي. او بل دا چې ای زما قومه، زه ستاسې څخه پر دغه تبلیغ کم مال او تنخوا نه غواړم، زما اجر پر الله جل جلاله دی، او زه ستاسې په ویلو هغه کسان نه شړم کوم چې ایمان یې راوړی دی، بېشکه چې دوی د خپل رب سره ملاقات کوونکي دي. که زه دوی وشړم، دوی به هلته د الله عز وجل په حضور زما سره دعوه وکړي، مګر زه وینم چې تاسې یو جاهل قوم یاست. او ویل ای زما قومه، که ما دوی وشړل، څوک به زما کومک وکړي چې د الله جل جلاله د عذاب څخه مې وساتي؟ ایا فکر نه کوئ او تاسې پند نه اخلئ؟ او زه تاسې ته نه وایم چې زما سره د الله عز وجل خزانې سته، او نه په غیب خبر یم، او نه وایم چې زه ملائکه یم. او د هغه فقیرانو او ضعیفه مؤمنانو کم چې تاسې په سپکه سترګه ورته ګورئ، د هغو په باره کې نه وایم چې الله جل جلاله به دوی ته هیڅ خیر ورنکړي. الله ښه عالم دی په هغه اخلاص چې د دوی په زړو کې دی. که زه د دوی په باره کې دغه خبره وکم، نو زه په دغه وخت کې د ظالمانو څخه. کفار وویل یا نوح، تا زموږ سره جدال وکړئ، بحث، مناظره او نقاش دې را سره وکړئ، او دغه بحث، سوال او جواب دې را سره ډېر کړئ، نو راوړه هغه عذاب چې ته زموږ سره وعده کوې، که ته د صادقانو او رښتیا ویونکو څخه یې، راوړه هغه عذاب دې راوړه چې ته موږ په بیروې. نوح علیه السلام وویل بېشکه چې الله عز وجل به تاسې ته دا عذاب راولي که خوښه وه، یعنی کوم وخت چې اراده وي، او حال دا چې تاسې الله عز وجل نفي عاجزه کولی چې یا یې عذاب ایسته کوي او یا ځینې وتښتي. اوس نو د نوح علیه السلام او د د قوم په مابین کې مواجهه او مقابله شروع شوه. تر اوسه خو نصیحت و، مګر اوس قوم ورته وایي چې راوله هغه عذاب راوله. الله عز وجل د سورة یونس په 1 نمبر آیات کې فرمایي واتلو علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يعني ايه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو ودوی ته خبر حال د نوح علیه السلام کله چې خپل قوم ته وویل چې اے زما قومه، که چیرې دا زما اوسېدل پر تاسې سخت وي او د الله عز وجل په آیاتو تاسې ته نصیحت کول او پند درکول و تاسې ته سخت او مشکل وي، نو ما خاص پر الله جل جلاله توکل کړی دی.
نو خپل کار مو برابر او راټول کړئ. خپل شریکان هغه چې تاسو د الله جل جلاله شریکان کړی دي تاسو او هغه ټول سره یو ځای شي او بیا دې تاسو دغه کار یعنی زما سره مقابله په پټه نه وي، یعنی ټوله په ښکاره زما د مقابلې دپاره ودرېږي او بیا هر قسم ضرر چې ستاسو زړه غواړي ما ته راورسوئ راویرسئ او ما ته هیڅ مهلت مه راکوئ. چې دا بیا د نوح علیه السلام د طرفه د مقابلې اعلان و، مګر د نوح علیه السلام قوم نه غوښتی چې د ده سره مقابله وکړي، ویل پرېږدي لیونی دی او ناپوه دی العیاذ بالله. نو خبره دې ځای ته ورسېده چې هیڅوک و ایمان او اسلام ته نه داخلېدل. پس 7 کلونه تېر شول او هیڅ چا ایمان نه راوړي. هر نسل چې راپورته کېږي تر هغه د مخکني نسل ډېر فاجر او فاسق وي. او نوح علیه السلام نور هم دعوت کوي خلق و توحید ته رابولي، خو د قوم څخه یو نفر هم ایمان نه راوړي. بې له هغه د مخکني 2 نفرو چې ایمان راوړی وو بس هغه دي. دلته نو د الله عز وجل د طرفه وحی نازل شوی، جبريل علیه السلام راغی او نوح علیه السلام یې د الله عز وجل په لوی امر خبر کړي. الله عز وجل د سورة هود په 14 نمبر آیات کې فرمایي وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يعني ونوح ته وحي وکړس به چې هیڅ کله به ستا د قوم څخه څوک ایمان نه راوړي بې له هغه کسانو څخه چې په خوا ایمان راوړي دي، نو ته د دوی په افعالو چې آزار او ستا تکذب دي مه غمجن کېږه. نور څوک ایمان نه راوړي. خبره پای ته ورسېده. دا د الله عز وجل امر و. اگر چې نوح علیه السلام خپل دعوت ته دوام ورکړی و، نا امیده نه و، 950 کاله بیا هم خپل وظیفه اجرا کوي او نه نا امیده کېږي. مګر اوس وحی نازل شوی چې ستا د قوم څخه نور څوک ایمان نه راوړي. اوس چې د الله عز وجل د طرفه د دوی د ایمان نه راوړلو وحی نازل شوی، نوح علیه السلام نو نشي کولی چې هدایت ورکړي. خبره خلاصه شوه. دا د الله عز وجل حکم او فیصله وه. اوس نو نوح علیه السلام د دوی د ایمان راوړلو څخه مایوس شو. د وحی په واسطه نور امید نشو پاته چې څوک دې مسلمان شي. دغه وخت نو خپل قوم ته شرا وکړه. الله عز وجل د سورة نوح په 14 نمبر او رستنوي آیاتو کې فرمایي وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. او نوح علیه السلام وویل ای زما ربه د کافرانو څخه هیڅ اوسېدونکي پر مځکه مه پرېږده، ټوله هلاکه. که چیرې ته دوی پرېږدې هغه ستا مومن بندګان به ګمراه او د لارې بې واړوي او دوی نه زېږوي بې له فاجر ناشکره د حق منکره. اوس نوح علیه السلام پر هغه نورو مسلمانانو بیریږي چې دغه کفار یې وانړوي او د کفارو و آینده نسلو ته هم امید نشته چې مسلمانان دي شي، ولی هر نسل تر هغه د مخنی نسل ګمراه او فاجر وي. نوح علیه السلام نور هم پسې وویل چې ای زما ربه ما او زما مور او پلار وبخښه او هغه څوک وبخښه چې زما کور ته مسلمان نه ننوځي او ټوله مؤمنان او مؤمنات یې وبخښه، یعنی نر او ښځې مؤمنان وبخښه. او ای زما ربه مه زیاتوه ظالمانو او کافرانو ته بې له بربادۍ او هلاکه. چې دا د نوح علیه السلام و کافرانو ته شرا او مسلمانانو ته دعا وه. او د سورة الشعراء په 119 نمبر آیات کې الله عز وجل فرمایي قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يعني نوح عليه السلام وویل ای زما ربه زما قوم زه درواغجن وبللم، نو زما او د دوی په مابین کې حکم او فیصله وکړه. ما او هغه مؤمنانو ته چې زما سره دي نجات راکړه. دغه رنګ الله عز وجل د سورة القمر په 19 نمبر په 9 او 10 نمبر آیات کې فرمایي كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يعني تردوی د مخه د نوح قوم نوح علیه السلام درواغجن کړی دي، دوی زما بنده درواغجن کی
او ویل یې دغه نوح لیونی دی او د خلقو د دعوت څخه منع کړه سوی دی. نو نوح علیه السلام خپل رب ته دعا وکړه چې بېشکه زه مغلوبه عاجزه سوی یم، ته مې نصرت وکړه. د خپل دین او پیغمبر بدله او کسات واخله. د الله عز وجل څخه د کامیابی او نصرت غوښتنه وکړه. دلته نو نوح علیه السلام ته د کشتۍ په جوړولو سره وحی نازل شوی. الله عز وجل د سورة المؤمنون په 28 نمبر آیات کې فرمایي فأوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا، یعنی پس وحی وکړه موږ و نوح علیه السلام ته چې یوه لوی کشتۍ جوړه کړه. فلک ولوی کشتۍ او بیړۍ ته ویل کېږي. نوح علیه السلام نه پوهېدی چې کشتۍ څنګه جوړه کړي. الله عز وجل فرمایي باعیننا ووحینا، یعنی زموږ په حضور په لیدلو او زموږ په امر او لارښوونه. د نوح علیه السلام نه جاري نه وزده، وحی ورته نازلیږي چې دا ځای ارکه داسې جوړه کړه، دلته میخ ووهه. جبریل علیه السلام راځي او د کشتۍ جوړول ورښوي. ډېره لو اوږده برداره کشتۍ وه. په یوه روایت کې راغلی دی چې دغه کشتۍ په 100 کاله جوړه شوه، ځکه ډېره غټه اوږده کشتۍ. نوح علیه السلام د دغه لوی کشتۍ د جوړولو دپاره لرګي هم نه درلوده. درختې به یې شنې کولې او بیا به یې د کشتۍ په جوړولو کې د هغه لرګو څخه کار اخیستی او دغه لو کشتۍ یې پر یوه غره جوړول. دوی هم په غرو کې ژوند کاوه او کشتۍ هم پر غره جوړه کړه چې هلته د دوی پر شاوخوا رود، واله، دریاب هم نه و. دا هم عجبه وه. اوبه نسته کشتۍ جوړوي او هغه هم دونه لو کشتۍ چې د نقلولو او وړلو امکان یې هم نسته. خیر، نوح علیه السلام د کشتۍ په جوړولو مشغوله دی. درختې کري، لرګي ځینې جوړوي، اوسپنه راوړي، میخونه ځینې جوړوي چې دا هم په کتاب الله کې ذکر شوي دي. الله عز وجل د سورة القمر په 14 نمبر آیات کې فرمایي وحملناه على ذات الواح ودسر، یعنی موږ سپور کړي وو دغه نوح علیه السلام په داسې کشتۍ کې چې د برداره تختو او میخو څخه جوړه شوې وه. دسر جمع د دسار ده او دسار میخ ته ویل کېږي. دا د کشتۍ جوړول وه چې د الله عز وجل په مستقیمو وحیو ورښول کېده. خلق په تعجب کې دي. نوح علیه السلام دعوت پرېښاوه او کشتۍ جوړوي. نو یې پسخان په واهه، ویل به یا نوح پس له هغه چې نبي وې اوس نجار شوې؟ دا څه در وسوه؟ پخوا دې ویل زه نبي یم او اوس نجاري کوې؟ او بیا به یې مسخرې پر کولې. ویل به یا نوح کشتۍ پر غره؟ دا نورو خلقو ته به ویل موږ نه درته ویل چې دا لیونی دي؟ تاسې به نه منل. پر نوح علیه السلام پسخندونه او مسخرې شروع شوې چې دا موضوع په قرآن مجید کې ذکر شوې ده. الله عز وجل د سورة هود په 38 نمبر آیات کې فرمایي ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يعني نوح عليه السلام کشتۍ جوړول او هر کله چې پر دغه نوح عليه السلام د مشرکانو د مشرانو ډله راغله، يعني دلته به تېرېدل، نو پر نوح عليه السلام به مسخرې کولې. نوح عليه السلام ویل که تاسې پر موږ مسخرې کوئ بېشکه موږ به هم پر تاسې مسخرې او تمسخر وکړو. لکه اوس چې تاسې پر موږ مسخرې کوئ نو ژر به تاسې هغه څوک وپېژنئ چې عذاب به ورته راسي، داسې عذاب چې وبې شرموي چې هغه غرقېده دي او پر ده به ابدي عذاب را نازل سي چې هغه په آخرت کې په اور سره سوځل دي. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه د دغه کشتۍ د وصف او تعریف په باره کې روایت کېږي چې وایي نوح علیه السلام د کشتۍ جوړول او نجاري د بوده په غره کې وکړ او د هغه ځای څخه توپان شروع او ښکاره سو او د دغه کشتۍ اوږدوالی 300 ذراع و. ورونو د ذراع بیان مو یو وار د مخه هم درته کړی دی، خو اوس بیا وایم چې د څنګلې څخه د ګوتې تر سرو پورې دغه حیثیت ته د لاس ذراع ویل کېږي او ذراع په پخوا کې د شیانو د اندازه کولو آله وه چې هغه هم دغونه اوږده وه د څنګلې څخه د ګوتو تر سرو پورې. څرنګه چې د انسانانو د لاسو په اوږدوالي کې فرق شته، نو خود د لغت په کتابو کې د ذراع اوږدوالی د 50 سانتي څخه تر 80 سانتیو پورې بولي، ځکه د لاس اوږدوالی هم دغونه وي. مګر هو
دغه اوږدوالی او دغه اندازه د نن ورځې په خلقو کې ده، مګر هغه وخت چې د انسانانو قد او جګوالی 80 ذراعه وو نو خود لاسونه یې هم اوږده وه، نو د هغه وخت ذراع د اوس تر ذراع ډېره اوږده وه. نو ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې وایي د نوح علیه السلام د کښتۍ اوږدوالی 300 ذراعه وو، دا د کومې ذراع په اندازه؟ په خپله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې د نوح علیه السلام د پلار د نیکه د ذراع د لاس په اندازه، چې هغه نو د آدم علیه السلام د لاس په اندازه کېږي، چې د ابن عباس رضی الله تعالی عنه د قول سره مطابق دا کښتۍ د متر په حساب تر 1000 متره هم اوږده وه، یعنی تر 1 کیلومتر هم اوږده وه، او د دغه کښتۍ بر 50 ذراعه وو او جګوالی ارتفاع یې 10 ذراعه وو، او دا کښتۍ طبقې وه، منزلونه وه، ساده او عادي کښتۍ نه وه. عادي کښتۍ چت نه لري، مګر د نوح علیه السلام کښتۍ چت هم درلودو، د لوړه طرفه هم پټه وه، ولې په توپان کې شدید باران هم اورېدی، نو که دغه باران د کښتۍ نس ته ورلوېدلی کښتۍ غرقېده، نو ځکه د لوړه طرفه هم پټه وه، او دغه کښتۍ 3 منزله وه او 3 دروازې درلودې چې یوه پر بل سربیره وه، د هر منزل جلا یو پر بل سربیره دروازه وه. دا د نوح علیه السلام د کښتۍ په باره کې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما تعریف او بیان. دغه کښتۍ نن ورځ هم موجوده ده او سته. الله عز وجل فرمایي چې دا کښتۍ به پاتې وي، نه به نیستې کېږي. د سورة القمر په 15 نمبر آیات کې الله عز وجل فرمایي ولقد ترکناها آیة فهل من مدکر، یعنی خامخا موږ دغه کښتۍ پرېښول علامه دلیل د خپل قدرت، آیا پند اخیستونکی یادونکی څوک شته؟ په دغه اوسني قرن کې یوې ډلې د علماو وکولای سوای چې د نوح علیه السلام کښتۍ پیدا کړي چې پر مابین 2 ځایه سوې ده، او په هغه اوصافو چې موږ یې بیان درته وکړئ 3 منزله او د لوړه طرفه چت لري، د ترکیې په یوه غره کې پرته ده، حتی چې د دغه اکتشاف فلم برداري هم سوې ده او د ویډیو فلم یې هم موجود دی چې د الله عز وجل دغه علامه آیه موجوده ده. ولقد ترکناها آیة فهل من مدکر، آیا داسې څوک شته چې پند په واخلي؟ دا د کښتۍ بیان او بیا نو طوفان شروع شو. الله عز وجل و نوح علیه السلام ته د طوفان د راتلو علامه ورښولې، ویل که دغه علامه ښکاره سوه نو خپل اهل او مؤمنان په کښتۍ کې سپاره او د هر هغه حیواناتو څخه چې پر مځکه ژوند کوي یوه جوړه در سره واخله. هغه علامه دا وه چې د تنور څخه به اوبه راوځي. د تنور په باره کې علماء کرام اختلاف لري، څوک وایي چې د تنور څخه مقصد د مځکې څخه چینې دي، مګر راجح روایت دا دی چې تنور لکه څرنګه چې موږ یې پېژنو د ډوډۍ د پخېدو ځای دی، او نوح علیه السلام په خپل کور کې تنور درلود. نو الله عز وجل وفرمایل کم وخت چې د دغه تنور څخه اوبه راووتې نو خلق او حیوانات په کښتۍ کې سپاره کړه. الله عز وجل د سورة هود په 40 نمبر آیات کې فرمایي حتى اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين 2 واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل، یعنی تر هغو پورې چې زموږ امر راغی، یعنی د عذاب حکم وسو او د تناره څخه اوبه راوغورځېدې، موږ نوح علیه السلام ته وویل سپاره که په دا کښتۍ کې د هر قسم نافعه حیواناتو څخه جوړه 2 یعنی نر او ښځه او خپل اهل سپاره که، مګر مه سپروه هغه څوک چې پر هغه د غرقېدو حکم د مخه لا سوی دی، او هغه کسان سپاره که چې ایمان یې راوړی او ایمان نور راوړی د سره، مګر ډېرو لږو خلقو ډېر لږ خلق و چې مسلمانان سوي وو، چې په هغه ډېر روایت کې 80 نفره ویل کېږي، خو نور روایتونه شته چې وایي فقط 10 نفرو ایمان راوړی او بیا نو واقعا هم یوه ورځ د ورځو نوح علیه السلام هغه علامه ولیده، ویلې ده چې د تنور څخه اوبه راوځي، فورا د کښتۍ و طرف ته رهي سو، هغه چې پر غره پرته وه او د دوی و کلي ته نږدې وه. سبحان الله، په دغه وخت کې مځکني حیوانات د کښتۍ پر شاوخوا ولاړ دي او د سپرېدو اجازه غواړي، چې د هر قسم حیواناتو څخه یوه جوړه وه،
دغه حیوانات د الله عزوجل په امر د مځکې د اطرافو او شاوخوا څخه راغلي وو، د کښتۍ پر شاوخوا د سپرېدو په انتظار ولاړ وو. نوح علیه السلام کښتۍ ته وختي او دغه حیوانات مرغان چارپایان ورخیجي او نوح علیه السلام یې په کښتۍ کې ځای پر ځای کوي. کوم وخت چې دوی ټوله په کښتۍ کې سپاره سوه او اوس د الله عزوجل د طرفه امر راغی چې مځکه او هر هغه شی چې پر دا مځکه کې موجود دی هغه دې هلاک او خراب سي، نو امر وسو چې د آسمان او مځکې دروازې دې خلاص سي. الله عزوجل د سورة القمر په 11 نمبر آیات کې فرمایي ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، نو خلاص مکړې دروازې د اسمان په اوبو چې ډېرې راتوېدلې، باران نو بلکې دروازې خلاص شولې. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، او د مځکې څخه مو چینې راوبهولې او بیا ټوله اوبه سره ګډې سوې د هغه کار دپاره چې د الله عزوجل د طرفه پخوا لا مقدر سوی و، چې هغه د نوح علیه السلام د قوم تباهي وه. اوس نو غرقېده شروع سوه، چارپایان حیوانان انسانان غرقېږي. الله عزوجل د سورة صافات په 15 او نور وروستنیو آیاتو کې فرمایي ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. او بیا الله عزوجل د سورة الحاقه په 11 نمبر آیات کې فرمایي انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية، یعنی بشکه کله چې اوبو طغیان او سرکشي وکړه پر هر شي راپورته سوې موږ تاسې په تلونکې کښتۍ کې سپاره کړي واست د پاره د دې چې موږ دغه واقعه ستاسې د پاره پند او نصیحت وګرځوو چې کافران غرق سوه او مؤمنانو ته مو نجات ورکړي، او دغه نصیحت دی ساتونکي ویښ بیداره غوږونه یې په یاد لري. اوبه زیاتیږي او زیاتیږي، کلي او ښارونه انسانان او حیوانان غرقیږي، اوبه نورې هم پسې لوړیږي لکه څرنګه چې د دغه طوفان په تعریف او بیان کې راغلي دي. هغه لوړ غر چې پر مځکه موجود دی تر هغه هم اوبه 15 متره لوړې سوې، حتی غرونه غرق سوه. الله عزوجل د هغه اوبو چې په طوفان کې وې د هغو د ډېروالي بیان راته کوي او په سورة هود کې فرمایي وهي تجري بهم فی موج کالجبال، یعنی دغه کښتۍ به دوی وړل په داسې موجو کې په داسې څپو کې لکه غرونه. د اوبو څپه د غرو د لوړوالي په اندازه وه. نوح علیه السلام په کښتۍ کې سپور سو، اول وار چې تر کښتۍ اوبه لاندې سوې کښتۍ یې پورته کړه او حرکت یې وکړي. نوح علیه السلام وویل قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، یعنی سپارسي په دا کښتۍ کې او وایاست په نامه د الله دې روانېدل د دې او درېدل د دې، بېشکه چې زما رب بخښونکی او رحم کوونکی دی. او الله عزوجل و نوح علیه السلام ته فرمایلی وه او یا یې وفرمایل فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، چې دا د سورة المؤمنین 28 نمبر آیات دی. یعنی کوم وخت چې وکتلې ته او هغه مؤمنان چې ستا سره دي و کښتۍ ته نو ووایه چې ټول حمد او ثنا خاص هغه الله جل جلاله لره دي چې موږ یې د ظالمانو مشرکانو د قوم څخه خلاص کړو. او الله عزوجل د نوح علیه السلام سره وعده کړې وه چې ده او د ده اهل ته به د دغه طوفان څخه نجات ورکوي. او واقعا هم د نوح علیه السلام ټول اهل په دا کښتۍ کې ورسره وو، بېله یې و زویه څخه، حتی د نوح علیه السلام زوجه هم په دغه کښتۍ کې ورسره وه. مگر د نوح علیه السلام هغه کافره زوجه کوم چې الله عزوجل په قرآن کې ذکر کړې ده او فرمایي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت
عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. چې دا د سورة التحریم 10 نمبر آیاتي. او الله عز وجل د هغه کسانو چې کافران سوي دي یو مثال بیان کړی دی چې هغه د نوح او لوط علیهم السلام ښځې وې چې دوی د دوو صالحو بندگانو په نکاح کې وې مګر منافقان وې چې په ښکاره ډول یې دغه انبیا علیهم السلام سره ژوند کاوه خو په پټه به د کافرانو ملګري وې. نو دغه پیغمبرانو د دغه خپلو ښځو څخه د الله عز وجل د عذاب څخه هیڅ شی دفع او منع نه کوي. او دغه دوو ښځو ته وویل سوه ننوځئ تاسې دوژخ ته د نورو ننوتونکو کافرانو سره. نو دغه دوې ښځې د عامو دوژخیانو سره دوژخ ته وغورځول سوې. هغه د پیغمبرانو د نکاح تعلق هیڅ فایده نه ورسول. مقصد دا چې د نوح علیه السلام دغه کافره ښځه مړه سوې وه او هغه ښځه یا زوجه چې په کښتۍ کې ورسره وه هغه مؤمنه وه. نو دغه ښځه او د نوح علیه السلام ټوله اولاده په کښتۍ کې ورسره وه بې له یوه زوی څخه چې کنعان نومېدی چې هغه کافر و او نوح علیه السلام ورنارې کړه. الله عز وجل فرمایي هي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يعني نارك لنوح عليه السلام خپل زوی ته حال دا چې هغه ځینې ګوښه و يعني یو څه مسافه په مابین کې وه. ویل یا بنیه ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. ای زویه زموږ سره په کښتۍ کې سپور شه او د کافرانو سره مه کېږه. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. زوی ویل چې زه به ژر ولاړ سم د یوه غره پر سر به ځای ونیسم چې د اوبو څخه مې وساتي. پلار یې نوح علیه السلام ورته وویل قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. ویل نن ورځ د الله عز وجل د امر او عذاب څخه خلاصونکی نسته بې له هغه چا څخه چې الله جل جلاله رحم پر وکړي. دوی په دغه خبرو کې وه چې د اوبو یو لوی موج او څپه د دوی تر مابین راغله او دوی یې د ابد دپاره سره جلا کړه او زوی یې غرق سو. وحال بینهما الموج فکان من المغرقین. اوس نو د نوح علیه السلام سره د الله عز وجل د طرفه وعده وه چې هلته به پاک رب نجات ورکوي او اوس د ده یو زوی کنعان غرقیږي. نو یې الله عز وجل ته ورنارې کړه. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. او نوح علیه السلام خپل رب ته ورغږ کړه او ویې ویل ای زما ربه بېشکه چې زما زوی زما د اهله څخه دی او ستا وعده حق ده او ته عالم عادل حاکم او حکیم رب یې. نوح علیه السلام اوس معلومات کوي اعتراض نه کوي غواړي چې پوه سي. وای الهي تا وعده را سره کړې وه چې اهل ته مې نجات ورکوې او زما زوی زما د اهله څخه دی. او نوح علیه السلام تسلیم دی وای په هر شي چې ته حکم کوې ته پوهېږې ځکه ته احکم الحاکمین یې. مگر الله عز وجل وفرمایل قال یا نوح انه ليس من اهلك يعني اے نوح
دغه زوی ستا د اهله څخه نه دی. نسب په کفر سره قطع سو. د یو مسلمان د بل مسلمان سره علاقه دوستی تر هغه علاقه قوي او ډیره ده کم چې د یو مسلمان د خپل کافر ورور سره لري. واقعي ورورګلوي هغه ده چې پر ایمان او عقیده بنا کیږي، مګر کفر د دوستی رګونه او تناونه قطع کوي. الله عز وجل وفرمایل یا نوح انه ليس من اهلك. الله عز وجل نور ته ویل چې دی کافر دی، بلکې وی فرمایل انه ليس من اهلك، دی ستا د کورنۍ څخه نه دی. کفر نسب پرې کوي. نو ځکه په اسلام کې کافر قریب ته د مسلمان میراث نور کول کیږي، ځکه هغه دوستی په کفر سره قطع شوه. او الله عز وجل وفرمایل انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله عز وجل وفرمایل دی ستا د اهله څخه نه دی او دی د غیر صالح عمل خاوند دی. نو زما څخه د هغه شي سوال مه کوه چې په هغه شي کې تا ته علم نه وي. بېشکه چې زه تا ته پند درکوم چې ته نسې د جاهلانو څخه. دلته نو فورا نوح علیه السلام توبه او رجوع وکړه. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح عليه السلام ویل ای زما رب زه په تا سره پناه غواړم چې ستا څخه سوال غوښتنه وکم د هغه شي چې د هغه شي علم زما سره نشته، او که ته وما ته بخښنه ونه کړې او پر ما رحم ونه کړې زه به د تاوانیانو خاسرینو څخه سم. ورونو نوح علیه السلام هیڅ وخت د الله عز وجل نافرمانی نه ده کړې او دی په خپل هم د خپل ځان په باره کې خطا او سهو نه ویني بې له دغه څخه چې د زوی په باره کې د الله عز وجل څخه خواست وکړي او د الله عز وجل په حکم او تصرف کفایت او قناعت ونه کړي، مګر الله عز وجل دې پر موږ ورحمیږي چې ټول عمر مو په شکایت تیریږي. اوس نو کښتۍ په داسې موجو کې روانه ده لکه غرونه، ځکه غرقه سوه، د بشر ژوند پای ته ورسېد. چارپایان، حیوانات، مرغان ټوله مړه سوه. فقط هغه دریابي حیوانات چې ژوندي پاته دي، نور نو ټول مړه سوه. د انسانانو، حیواناتو او مرغانو څخه یو هم نسو پاته بې له هغه کسانو څخه چې په کښتۍ کې وه. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نوح علیه السلام او ملګري یې 6 میاشتې په کښتۍ کې پاته سوه. او ډیر داسې روایتونه شته چې نوح علیه السلام او ملګري یې د دهې په ورځ د کښتۍ څخه راکښته سوه چې د محرم د میاشتې 10مه ورځ ده. او رسول صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ورځې روژه نیول، ځکه دا هغه ورځ ده چې الله عز وجل و موسی علیه السلام ته په دغه ورځ د غرقېدو او فرعون څخه نجات ورکړي، او دا هغه ورځ ده چې نوح علیه السلام او ملګري هم د غرقېدو څخه خلاص او د الله عز وجل په امر طوفان پای ته ورسېدي. الله عز وجل د سورة هود په 43 نمبر آیات کې فرمایي وقیل یا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء. او وویل سوه چې امځکې وغيض الماء، او وویل سوه چې امځکې خپلې اوبه جذب که، او ای اسمانه خپلې اوبه بندې که، او اوبه کمې سوې. وقضي الامر واستوت على الجودي، او پوره کړه سو هغه حکم چې کفار باید هلاک سي، مؤمنان باید نجات پیدا کړي. او کښتۍ د جودي پر غره ودرېده. دغه کښتۍ نه په شیله، نه د دریا پر غاړه، نه د دریا پر مابین ودرېده، بلکې پر غره ودرېده. او بیا د الله عز وجل د طرفه و نوح علیه السلام ته وویل سوه قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلى ممن معك. وویل سوه ای نوح په سلامتیا او برکتو زموږ د طرفه د دا کښتۍ څخه کښته سه. دغه سلامتیا او برکتونه دې پر تا او پر هغه فریقو او اقوامو وي چې د تا سره ملګري دي. یعنی اوس خو مځکه او د هغې موجودات ټول خراب او تباه سوي دي. الله عز وجل بیا در آباده او ودانه کې. داسې روایتونه شته وایي کم وخت چې نوح علیه السلام دغه ټوله موده په کښتۍ کې و 6 میاشتې، ډېره موده ده، او د دې په انتظار کې و چې طوفان پای ته ورسېږي. نو بیا کوتره لېږل، کوتره به ولاړه بېرته به راغله، کم شی او خبر به نو ورسره.
خو یوه ورځ چې ولاړه د هاخوا یې د زیتون د درختې یوه کوچنۍ شاخله یا ترکه ورسره راوړه. نوح علیه السلام پوه سو چې اوبه کښته شوي دي او درختې معلومیږي. بله ورځ یې بیا کوتره ولېږل. دا وار چې راغله ویې لیده چې د کوترې پر پښو د خټو علامې شته، پښې یې په خټو لړلې دي، یعنې کوتره پر مځکه ګرځېدلې ده. نو خود طوفان پای ته ورسېدی. نو ځکه ویل کېږي چې کوتره د سلامتیا علامه ده. بیا نو نوح علیه السلام د کښتۍ څخه راکښته سو او پر ټوله مځکه بل ژوندی بشر نسته بې له هغو کسانو څخه چې د نوح علیه السلام سره ملګري وو. ټوله مځکه غرقه سوې وه. او دا خو درته معلومه ده چې په هغه وختو کې د مخه تر طوفان انسانان په مځکه کې داسې نه وه نشر سوي لکه دا اوس. هغه وخت فقط په دغه یوه منطقه او شاوخوا کې انسانان موجود وو چې هغه منطقه جزیرة العرب، شام، فلسطین او شاوخوا یې وه. فقط دغه ځایونه وه چې انسانان پکښې موجود وو. په نوره مځکه کې انسانانو وجود نه درلودی مګر ځکه ټوله غرقه شوه. او بیا نو هغه خلق چې د نوح علیه السلام سره ملګري وه د الله عز وجل په امر ټول وچ او بې اولاده سوه. اولاد یې نه کېدی چې دغه وچ ته په عربي کې عقیم وایي. فقط د نوح علیه السلام او ښځې اولاد پیدا کېدی، نور ټوله وچ وه او بیا پر خپل وخت مړه سوه او اولاد یې نسو پاته. نو د هغه وخت څخه تر اوسه پورې د مځکې پر مخ بل څوک نسته بې له اولادې څخه د نوح علیه السلام. نو ځکه و نوح علیه السلام ته آدم ثانی او ابوالبشر ثانی ویل کېږي، ځکه ټول بشر د نوح علیه السلام د اولاد او نسب څخه دي. او دا موضوع په قرآن مجید کې هم ذکر شوې ده. الله عز وجل د سورة الصافات په 86 نمبر آیات کې فرمایي: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. او موږ نجات ورکړي نوح او د ده و اهل ته د ډېر لوی غمه څخه چې هغه د قوم د طرفه آزار او بل غرقېده دي. او وګرځول موږ د دغه نوح علیه السلام اولاده باقي پاته کېدونکي، یعنې یوازې د ده اولاده پاته سوه. د اکثر علماو قول دا دی چې نن ورځ د جهان ټول انسانان د نوح علیه السلام د درو زامنو اولاده ده. د نوح علیه السلام 3 زامن وه: سام، حام، یافث. د سام د اولادې په رنګو کې سپینوالی او لږ توروالی وو چې په عربي کې اسمر ورته ویل کېږي او موږ قلم رنګ ورته وایو. د حام د اولادې په رنګو کې توروالی وو، سپینوالی یې لږ وو. او د یافث په اولاده کې سوروالی وو. عرب او بني اسرائیل د سام د اولادې څخه دي. افریقایان د حام د اولادې څخه دي. ترکان، شرق آسیا او اروپایان د یافث د اولادې څخه دي. نوح علیه السلام پس د طوفانه 350 کاله ژوند وکړ او دغه عمر یې هم ټوله د الله جل جلاله په عبادت کې تیر کړ او د الله عز وجل شاکره بنده و، لکه الله عز وجل چې عبد شکور بللی دی. ابن ماجه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نوح علیه السلام د روژې بیان کاوه او وی فرمایل چې نوح علیه السلام ټول عمر روژه نیول بې له اخترو د ورځو څخه. فقط د اختر په ورځ یې روژه نه نیول، نور یې ټول عمر روژه وه. بیا نو نوح علیه السلام وفات او په هغه راجح روایت کې وایي په مکه مکرمه کې ښخ کړه سو، او بعض روایتونه وایي په کورس البقاع کې ښخ کړه سو. دا د نوح علیه السلام قصه وه چې څونه یې دعوت وکړي. 950 کاله یې دعوت کاوه. پر خپل قوم مهربانه و، د هغو پر کفر او آزارو یې صبر کاوه. سره له دې قوم یې ایمان نه راوړي او دی نه ناامیده کېدی تر څو چې الله عز وجل وحی ورته نازلې کړې چې ستا د قوم څخه بل څوک ایمان نه راوړي بې له هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی. دغه وخت نو نوح علیه السلام خپل قوم ته شرا وکړه
چې دا نو اوله تباهي او اول عذاب د هغه قوم دپاره و چې د خپل نبي څخه انکار کاوه او هغه دروغجن بلی العیاذ بالله. او دغه تباهي په توپان سره و، هغه توپان چې ټول مځکه یې غرقه کړل. او په دې کیسه کې مو ولیدل چې بشر او انسانان څنګه ختم شو او د نوح علیه السلام د اولادې څخه بغیر بل څوک نه سو پاتې.